بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. د قدوري 19 درس دی. سجود السهو د سهو سجده. سجود سهو د سهو سجده یلزم لازمیږي پر لمونځ کوونکي باندې څه وخت فی زیادتی چې دی کله زیادت وکړي په لمانځه کې. زیادت په لمانځه کې دا معنا کله چې دی په رکعت کې په یوه رکعت کې یوه سجده یوه رکوع سته، که په یوه رکعت کې دی دوې رکوعې وکړي نو د یو کار هغه دی په دغه لمانځه کې بلابود کوي. که څه هم رکوع د لمانځه د جنس څخه ده خو دوهم رکوع د دغه لمانځه څخه نه ده. په یوه رکعت کې به یوه رکوعې کې دوې رکوعې وکړلې مثلا په سهو سره دا کار وکړي بیا به سجده سهو په اخر کې وکړي. طریقه یې موږ بیانوو. همدا ډول د زیادت څخه مطلب دا دی چې ځنډ راولي دی په لمانځه کې. مثلا د خبرې په اوله ناسته کې چې دی کښېنستی په څلور رکعتیزه لمانځه کې چې پر اوله ناسته باندې کښېنستی او برای اتحیات در عبده رسوله پورې وویل دی باید دریم رکعته چابک ولاړ سي. که کښېنستی ځنډ یې راوستی اللهم صل یې پسې ویل اللهم بارک یې پسې ویل بیا ور په یاد سول چې او وایي دا خو زما اوله ناسته دی دریم رکعته ولاړم سو په اخر کې به سجده سهو وکړي ځکه د فرض چې دا دریم رکعته ولاړه وه هغه فرض یې وځنډول نو یو ډول زیادت یې راوستی په لمانځه کې. او دغه رنګه دا سجده سهو لازمیږي په نقصان کولو کې. کله چې ته په لمانځه کې یو واجب یا سنت مؤکد کم کې نو پر تا باندې سجده سهو اوړي. مثلا د خبرې ترتیب په لمانځه کې دا واجب دی. ترتیب دا معنا چې سبحانك اللهم دې وویله، اعوذ بالله بسم الله دې وویله، الحمدلله به وایه، بیا به سورت وایه، بیا به رکوع ته ځې، بیا به راپورته کېږې، بیا به سجدې ته ځې. دا د لمانځه ترتیب دی. که دغه ترتیب د لمانځه واړه ته اول الحمدلله وایه، بیا سبحانك اللهم وایه، بیا سورت وایه، بیا سجده وکړې، بیا رکوع وکړې، د لمانځه دا ترتیب جوړ واړوئ. که چې قصدن دا کار وکړي لمونځ داسې کېږي. او که چې په سهوه مثلا د خبرې سهوه چې وکړله اول چې سورت ویل وروسته چې بیا الحمدلله ویل په سهوه کې د دا کار وکړي په اخر کې به بیا سجده سهو وکړي. دا رنګه سورت فاتحه چې پرېښول د الحمدلله پر ځای چې بل سورت ووایه قصدن چې نه دی کړی. که چې قصدن وکړي لمونځ داسې کېږي. که چې په سهوه سره په خطا کې د الحمدلله پر ځای بل سورت ووایه الحمدلله چې پرېښوله نو سجده سهو په اخر کې وکړي. همدارنګه اوله ناسته د څخه پاته سول دریم رکعت ته ولاړ سول اوله ناسته یې رسول سجده سهو به وکړي. همدارنګه په سهار ماښام او ماخستن کې به امام قرأت په زوره وایي. په دا ډکو رکعتو اولو دوه رکعتو کې به قرأت په زوره وایي. که په سهو سره قرار ووایه نو بیا په اخر کې سجده سهو وکړي. همدا ډول د ماپښین او مازدیګر په لمانځه کې قرأت قرار ویل کېږي. که چا په سهو په زور ووایه د ماپښین په لمانځه کې امام قرأت په زور کوي، د مازدیګر په لمانځه کې امام قرأت په زور کوي نو په سهو دا کار وکړي سجده سهو په اخر کې وکړي. همدا ډول دعای قنوت په وتر کې ورڅخه یې رسول اللهم انا ورڅخه یې رسول په دعای قنوت کې نو سجده سهو وکړي. همدا ډول ضم سورت د دې مطلب دا دی کوم رکعتونه چې ډک کېږي ډک رکعتونه هغه دي تر الحمدلله وروسته چې سورت پکې وي. کله چې ډک رکعت چې په سهو سره تش وکړي نو بیا به سجده سهو په اخر کې وکړي. دا سجده سهو څه وخت کېږي؟ بعد سلام وروسته تر سلام ګرځولو. دا سلام به یوې خواته ګرځي که بیا دواړو خواته ګرځي. امام چې دی امام به یوې خواته سلام ګرځي. د امام دپاره ښه کار دا دی چې یوې خواته سلام وګرځي. ولې ځکه که امام دواړو خواته سلام وګرځوي که داسې بعض مقتدیانو څخه لمونځ یو رکعت تېر سوي هغه به ولاړ سي نو د امام دپاره دا ده چې یوې خواته سلام وګرځي. او که یوازې لمونځ کوونکی وي یوازې لمونځ کوونکي دپاره نو ښه دا دی چې دواړو خواته سلام وګرځي. همدا ډول چې سلام یې وګرځوي یسجدو بیا به دی سجده وکړي. سجدتین دوې سجدې به وکړي. ثم وروسته به تشهد اتحیات ووایي و یسلمو بره به بیا سلام وګرځي. یو بله خبره وسهو الامام د امام سهوه. که امام در مخه و مقتدیان پسې ولاړ و د امام څخه سهوه وسوله پر ده باندې سجده سهوه لازمه ده پر مقتدیانو باندې هم لازمه سوله. داسې به نو نه کوي چې مقتدی به دا خو د امام څخه سهوه وسول یا د امام سهوه چې ده پر امام لازمه ده او دغه رنګه پر مقتدیانو هم لازمه ده. او که برعکس ووایو که پر مقتدیانو باندې په مقتدي کې پر یو کس باندې سجده سهوه لازمه سول نو پر امام نه لازمیږي او نه به مقتدی کوي.